زه امریکایانو ته دعوت ورکوم ورشئ هغه ټول خلک چې تاسو په کیوبا او په باګرام نورو کې تعذیب کړي دي تاسو ورشئ وګورئ چې کوم یو تاسو دغوی جذبه هم قوي کړې ده که د جذبه هم ناکامه کړې ده هغوی ټول په ښه حالت کې راغلي دي چا قرآن حفظ نه وه قرآن یې پکې حافظ کړي څو نفره دغو بندیان زه پېژنم چې د کیوبا نه راغلل او پس د جیل نه بېرته میدان د جهاد ته ولاړل شهیدان شول زندان زموږ عزم نشي ماتولی دا زولنې زموږ د جذبې نه خاورې او ګردونه پاکوي د ستاسو دغه تعذیبونه د زموږ کې مړاوي عزایم را تازه کوي دا به مونږ ستاسو په دښمنۍ کې انوس کرکجن کوي د نفرت درس خو تاسو ورکوئ غرب د نفرت درس ورکوي چې باید مونږ د هر کافر سره کرکه وکړو دغو سره دښمني وکړو ځکه دا د دې د غربي دیموکراسۍ ارمغان و چې زموږ ملت ته یې راوړله دا اوس چې په مدارسو باندې تاخت و تاز کېږي ځکه چې دوی دهشتګردي ایجاد کړه زه دغو ټولو خلکو نه پوښتنه کوم چې دا امریکایي مجرمین چې په افغانستان کې د سپین ږیرو خلکو سره لواطت کوي او په عراق په غریب په سجن کې هغسې قصې وکړلې چې انسانیت ترنه شرمېږي دا مجرمین کومې دانشګاه تربیه کړل دا مجرمین په کوم پوهنتون کې وروزل شول دې ته د دې جرم اجرام درس چا ورکړه ولې د خود استاد نه پوښتنه نه کېږي ستا داسې مجرمین ولې راوستل نن غربي دیموکراسۍ ولې نه محاکمه کېږي چې د دوی د تمدن ثمره د ابوغریب د بندیخانې د قندهار د جیل او د بګرام د جیل ثمره وګرځېدله نن د غربي مفکرینو نه ولې سوال نه کېږي چې دوی زموږ ملکونو ته سادیزم او ایډز مرضونه راوړل کوم تمدن دوی موږ ته راوړی دی چې موږ دغو تمدن د دوی د تمدن نمونه وبولو دغه وحشت چې دوی نن په عالم اسلام کې راوستله د کوم اخلاق چې د دوی لښکرې نن دلته د دوی نماین کېږي دا د کومو پوهنتونونو انتاج دی د کوم کمپیوټر او د ټکنالوژۍ د انسټیټیوټ ثمره ده چې دغه تمدن موږ په هغو باندې وګورو غربیان په کوم شي باندې پورته ګوري چې نن د اسلام مدرسو ته په کرکه او د اتهام په ګوته باندې ګوري غربیان د ایډز په مرض شرمېږي که د سیکشوال ایجوکیشن باندې شرمېږي غربیان د نارینه د ازدواج همجنس ازدواج په ثقافت باندې پورته ګوري او که نه د ایډز په مرضونو باندې پورته ګوري غرب خو د نن کېنې نن په ازاده فضا کې چې د خلکو سره قیام وکړه